د افغان ډیاسپورا نټورک درنو او منلو لیدونکو، زه وکیل اټک تاسو ته خپل منځني او درناوی وړاندې کوم. نن موږ او تاسې په دې خبرېږو چې په اتریش یا ویانا کې موږ د مورنۍ ژبې چې دا د هویتي مسله ده په دې باندې خبرې کوو چې دلته موږ خپل نوي نسل ته او نوي پښت ته څنګه پښتو ورزده کړو، څنګه د پښتو لیک ورزده کړو، څنګه د پښتو لوست ورزده کړو. نو راځئ دلته موږ نن د اغلې برېښنا جبارخیل سره دغه زړهخواله کوو چې دی د اتریش د حکومت لخوا په رسمي چوکاټ کې د مورنیو ژبو استاده ده، هم د پښتو او هم د دري ژبو. نو راځئ زموږ سره تم شئ چې خبر شئ. از مزار شریف، از ولایت بلخ، این بلخ هم است. بلخ هم چیرته ده؟ گور دلته پیدا کی بلخ ده. پس بلخ بلخ دا ولایتونه چې زه درته ښیم دا ولایتونه به رنګه کوي. ښه بله ورځ باید پوښتنه درنه کوم، باید زده مي کوم ولایتونه وو؟ بلخ بلخ، کاپیسا، کابل، ننګرهار. کاپیسا وګورئ نقشه کې، ټول نقشو ته وګورئ. ګوره دلته ده، ګوره دلته دوه نمرې ورکړي. دلته دا چیرې ده؟ دا کاپیسا ده. کاپیسا چیرې؟ د احمد او د حلیمې وطن ده کاپیسا. کاپیسا ګوره دا کاپیسا ده. دا وړکی ده، وړکی ځای ده، تا رنګه کړی ده. دا چی ده؟ تا پیدا کاپیسا؟ دا کاپیسا. دا چی ده؟ کاپیسا. کاپیسا د چا وطن ده؟ د حلیمې او د احمد. تاسو کوم ده؟ د ثنا وطن کوم ځای ده؟ یو خو د افغانستان یو، افغانستان کې خو هر ولایت ده که نه؟ کوم ولایت دی؟ کابل. کابل چیم ده د افغانستان؟ هفت شته. ډېر خوشحاله یم چې نن مو موږ ته وخت راکړ د دې دپاره چې تاسې د افغان ډیاسپورا نټورک لیدونکو او اورېدونکو ته معلومات ورکوئ. نو هیله ده که په لنډه توګه ځان زموږ لیدونکو ته راوپېژنئ چې تاسو چېرته زېږېدلي یاستئ، چېرته مو درس ویلی دی، چېرته مو تعلیم کړی دی. ډېره مننه. خدای دې اجر درکړي د دې خدمتونو. همیشه زه ګورم، ویډیوګانې مې ګورم، تل هم زحمتونه ښکلي دي. خدای دې اجر درکړي. په دې مهاجرت کې دا کار اسانه نه ده، تاسو ترسره کوئ کور و مدن. پوښتنه مې د ما په هکله وه. زه برېښنا یم او جبارخیل تخلص کوم. د ننګرهار ولایت سرخرود اصلي اوسېدونکی یم. ژوند هم زیات کابل کې تېر کړی. نور مکتب مې مختلفو ولایتو کې ویلی ده، زیات یې کابل کې. د کابل پوهنتون د علومو طبي پوهنځي د ساینس د رشتې نه فارغه شوې یم. تقریبا څو کاله مې افغانستان کې معلمي کړې وه. ملالۍ لیسې کې مې د پښتو درس ورکاوه او متوسطې منوچېري یا د منوچېري منځني ښوونځي کې مې پښتو ژبې درس ورکاوه. وروسته له هغې نه شرایط بحراني وو، د مجاهدینو راتګ و، دا شرایط ګډوډ و، د مکاتبو د درسونو د خلکو د ژوند. مهاجرت هم وکړه پېښور ته. بیا پېښور کې خوشبختانه بیا په خپله رشتې کې د تعلیم تربیې په رشتې کې راته کار پیدا شو. تقریبا 2 کاله ترنینګ کورس ولوست د نبراسکا اتومه د پوهنتون لخوا نه تعلیمي مرکز و. مشري یې پوهاند صاحب عظمي درلودله. نو د هغه کلونو چې تر څو پېښور کې تقریبا تر 9 یا 8 پورې په پېښور کې بیا هلته مربي معلم یا د ښوونکي روزنې په شکل ډېر کلونه دنده اجرا کړې. او ټول عمر مې تقریبا نږدې 40 کاله تعلیم تربیې کې لګیا یم. نو کله الفبې ته رسېږم او کله د معلمانو سره او کله د ښوونکو سره. اتریش ته د طالبانو اوله دوره وه په 98 یا 98 کې. نبراسکا هم تقریبا وتړل شوه. هغه وخت د ټاپي پروژې فاند واخیسته. سره د هغې موږ یو وړکی دفتر درلوده. نو موږ کار اکثرا افغانستان سره و. پېښور پاکستان کې مکتبونه وتړل شول ښوونځي د مهاجرو لپاره، او افغانستان ته هم د تګ اجازه نه درلودله.
هلته د ملل متحد یو پروژې سره کار کوو د کورني صنفونو هلته کتابونه موږ ولیکل ډېر زحمتونه خلکو وکړل خو متاسفانه چې هم نسو کولی داخل د افغانستان کې هغه پروژه موږ پیاده کړو یا پلی کړو نو هماغه و چې وملیده چې مکتب نه وي په وطن کې مهاجرت هم وي بیا مکتب هم نه وي ښوونځی هم نه وي بچیانو سرنوشت خویندو ورونو سرنوشت نو خپله نسو کولی نو بیا مهاجرت نه مهاجرت هم وکړه بیا نو ورو ورو راغلو تقریبا قسمت نصیب هم په اتریش کې اتریش ته راورسېد دلته هم څنګه د دې کلتور سره او د دې ژبې سره د دې ژوند سره څنګه هم ځان اشنا کړو په شروع کې تاسو ته ډېره ګرانه نه وه والا ډېره ګرانه وه یو دا مشکل و چې زه خپله دلته راغلم د ما مور چې څه ځوان هم نه وه تقریبا عمر خوړلی او مور مې پاتې وه خویندې مې وي د ما خپل بچیان پاتې وو ډېره راته سخته وه دلته نوی محیط بې ژبې ژبه مې زده نه وه انګلیسي مې ډېره کمه زده وه نو په هماغه کمه ته مې انګلیسي اخوا دېخوا وکیل سره خبرې کوه اخوا ځه او دېخوا ځه او بدبختي دا وه چې زه په هغې شرایطو کې چې راغلم دلته د طالبانو ډېر سخت شرایط و هر څوک چې راتلل ډېر زر قبلېدل حتی په هماغه اوله انټرویو به یې قبول اخیسته ما تقریبا یو نیم کال یې زه قبوله نه کړلم سره د دې چې ډېر ښه اسناد مې هم درلودل ډېر مستند اسناد مې درلودل مګر نه پوهېږم چې مشکل به څه کې و یو نیم کال قبوله نه و بیا هغه نو لاګر په لاګر و د ژوند مشکلات تاسو درکړي دي ډېره سخته وه خو په هر حالت تېرېږي وروسته له هغې نه بیا مجبوریتونه دا و چې باید کار مې کړی و چې بچیان مې راغوښتي وو بیا مې کار وکړو بیا کار مې کړی و چې کور مې اخیستی و دا شرایط چې خلاص و اوس خوشحاله یم ځکه خپل رشتې سره خپل دلخواه وخت سره مې چې مینه درلودل هلته کار راته برابر دی موږ اوس ولیده چې تاسې دلته پښتو درس ورکوو دا رسمي چوکاټ دی که کوم کورس دی څنګه دا د اتریش یا د اوسریخ په خپله تعلیم تربیه کې یا نصاب تعلیمي کې مورنۍ ژبه شامله ده مورنۍ ژبه چې هر د هرې ژبې چې وکولی شي مثلا په یو مکتب کې 12 یا تر هغې زیات 12 کسانو لپاره د 3 ساعته درسي یعنې 3 ساعته درس ورکوي نو هغه مخکې د ما نه دلته استاد دریځ درس ورکوو د پښتو ژبې وروسته له هغې نه بیا زه راغلم یعنې دا د نصاب تعلیمي کې شامل یو مضمون ده خپل وزارت تعلیم تربیې پورې مربوط ده ډېرې ژبې دلته شته مثلا روسي ژبې دپاره شته عربي ژبې دپاره اوس ډېر زیات استادان پکار دي او عربي ژبه هم ده او پښتو ژبه هم ده تر تقریبا 2 کاله مخکې ما یوازې پښتو ژبې درس ورکاوه دلته د دري یا د فارسي ژبې استاد هم درلوده د ملکه جان سعید په نوم هغې تقاعد واخیسته نو د هغې مضمون یا د هغې شاګردان بې سرنوشته پاتې ما بیا د خپل ریاست نه دا تقاضا وکړله چې زه کولی شم هم مورنۍ ژبه پښتو درس ورکړم هم په دري مسلط یم کولی شم دري ژبې درس ورکړم نو اوس په هر مکتب کې چې پښتو ژبې زده کوونکي مې ورته درس ورکوم او د دري د ژبې شاګردانو ته هم درس ورکوم د مورنۍ ژبې اهمیت د هویت په ساتنه کې تاسې څنګه بولئ د ما په نظر زه فکر کوم چې 100% به رول لري یا حد اقل 99% رول لري تر هغې نه هم زیات د کلتور په ساتنه کې د کورنۍ ژوند په ټول چاپېریال کې مورنۍ ژبه ډېر مهمه ده زه د افغانانو که څوک ما دا غږ اوري زه د هغې نه هم دا هیله کوم چې ډېره زیاته توجه باید مورنۍ ژبې ته وکړي څومره چې ماشوم د مورنۍ ژبې نه لرې کېږي هغه د کلتور نه هم لرې کېږي او کله چې د کلتور نه لرې شي هغه بیا ډېر مثبت اړخونو ته نه ځي هغه منفي اړخونو ته زیات توجه بیا کوي ځکه دا د ماشومانو خاصیت ده تقریبا د ټولو انسانانو خاصیت ده نو کورنۍ یا والدین ډېر زیات رول لري په دې برخه کې ډېره زیاته باید توجه وکړي کور کې ورسره په مورنۍ ژبه وغږېږي د عنواني ژبه یا دوج په هر حالت چې ور زده کوي او زده کوي ځکه دلته دوی ژوند کوي د دوی دویم وطن کېږي
نو مورنۍ ژبه که چېرته مور پلار سره خبرې ونه کړي او دا مکتبونه یا کورسونو ته دوی لاړ نه شي نو دوی ترې نه ځي. زه د دې استرالیا د مهاجرو کله اورم سخته خفه کېږم ځکه هغې ډېر اوږد تاریخ هم نه لري، شاید 100 کال پوره یا 100 کالو کې په 100 کالو کې هغه مهاجرین هلته ورک دي. هلته یوازې هغه یو اوښ ته د افغان اوښ په نوم یادېږي. نو هغې زه نه پوهېږم چې هغې وختو کې به دې موضوع ته څنګه توجه نه کړي، یعنې هغې په اولین قدم کې خپله ژبه له یاده کړې، ژبه له یاده وځي، کلتور هم له هېرېږي او هر څه د افغاني جامې نه لرې کېږي. په مهاجرت کې د مورنۍ ژبې ساتل ډېر اړین ده. سره د دې چې د اتریش حکومت تاسو ته دغه شرایط برابر کړي دي، تاسو ته تنخواه درکوي، صنف درکوي، نور امکانات درکوي، خو تاسو په دې هکله څه ستونزې شته؟ موږ افغانان خو د ستونزو نه خلاصی نه لرو. اټک صاحب اولینه ستونزه د ما د کتاب سره ده چې زه درسي کتاب نسم پیدا کولی. زه کتابونه اخلم د انټرنیټ صفحې نه، هغه کاپي کوم، نو هغه کاپي کله په کاپي کې ښه نه راځي، کله هغه عکسونه هغه تصویرونه چې رنګه دي هغه رنګ نه لري، ځکه دغه خپله تصویر چې رنګ ولري دا زده کوونکي ته مخصوصا د اول صنف یا دویم دریم صنف ته ډېر هر صنفسال چې یو خاصه توجه کوي رنګونو ته، نو دا تور سپین چاپېږي. بیا د هغې ساتل ماته سخت دي، شاګردان یې سم نه ساتي ځکه هغه پوخ وقایه نه لري. بیا ورته هغه اخلم دوسیه اخلم، بیا دوسیه کېږدم شاګردانو ته یې ورکوم. یو دا او ټول درسي مواد زه په لاس تهیه کوم، اکثرا مثلا کارتونه لیکم په لاس، ځکه دا انټرنټ یا دې دا هغه نسته دي چې دا سهولتونه موږ نه لرو. زه چې کله د دې درسي مواد ګورم کله کله راته افسوس راځي. موږ ډېر ځوانان لرو په کمپیوټرو کې ډېر زیات وارد دي، مګر دې موضوع ته هېڅوک توجه نه لري. دلته ډېرې کمیټې دي چې کولی شي چې لاس په لاس ورکړي دغه یو څه مواد درسي جوړ کړي چې هر څوک کولی شي حتی کور کې ترې نه استفاده وکړي، ځکه موږ اکثرا زده کوونکو والدین مور پلار سواد لري، هغه ډېر ښه کولی شي چې دې موادو نه کورو کې ترې استفاده وکړي یا ګټه واخلي. او بله ستونزه دا چې د پښتانه خویندې ورونې د ما نه خفه کېږي نه، او زه یې ویل اړین بولم، زیاته توجه نه لري پښتو ژبې زده کولو ته. زه په دې مکتب کې زه تقریبا 25 کسه زده کوونکي دي چې دلته ما سره لست، په دې لست کې ډېر کم حاضرېږي چې د مورنۍ ژبې ته راسي. یوازې هماغه لستو کې نومونه یي او دوی دغه سهولت نه استفاده کېږي نه. دا سهولت چې مثلا د اتریش دولت دوی ته مساعد کړی دی یا مهیا کړی دی، دوی ترې ګټه نه اخلي، اکثرا نه راځي. اکثرا مثلا مورګانې دا زحمت نه وباسي چې د اول صنف یا مخکې د هغې نه د فورشلي کلاس د امادګۍ زده کوونکي یعنې راولي یو ساعت بیا بېرته ځان سره بوځي، نه یې راولي، وایي موږ نسو کولی چې بچی خپل راولو، ماشوم راولو، بیا بېرته بیا ورپسې راسو بوځو. نو دغه سهولتونه دوی اوس ډېر غنیمت ګڼي، مګر دا په آینده کې دوی ته ډېر مشکل ساز دی. تاسو څومره شاګردان لرئ چې په دې کې به څومره نجونې څومره به هلکانې، سره د دې چې د اتریش دولت تاسې ته دا دونه شرایط مساعد کړي دي، تاسو څه ستونزې لرئ په دې هکله باندې؟ زه هر هفته لکه د دې نورماله ښوونکو غوندې هر هفته 2 ساعته درس لرم. 2 ساعتو کې تقریبا 100 نه زیات زده کوونکي لرم. په هر مکتب کې تقریبا 20 کسه داسې مکتبونه دي چې زه 15 کسه زده کوونکي ما هلته لرم. او ولا دې ته مې توجه نه ده کړې چې هلکان تعداد به زیات وي یا د نجونو به زیات وي، خو د په همدې حدودو کې شاګردان دي. زه فکر کوم شاید مساوي تبعیض زه نه ګورم چې نجونې پرې نه دي درس ته او هلکان پرېږدي، داسې تبعیض ته نه یم متوجه شوې. نور دلته کمیټې دي، فاینانسونه دي د پښتو ژبې دپاره، هغه رقم چې باید دوی هڅې وکړي، هغه رقم باید چې دوی کار وکړي، متاسفانه چې څوک یې نه کوي. ډېری ځوانان دي دلته، زده کړې ځوانان دي، مخصوصا د اوسني شرایطو کې چې د افغانستان نه راغلي، هر یو ماستري لري او ډاکټري لري،
یعنې دې نه دا موږ مشران یا دغه کمیټې چې دلته دي دې ډېر ښه ګټې ترې اخیستلی سو. دلته په یو کمیټې کې زه د ښځو مشره یم. په هغې کمیټې کې کله چې فرانسونه یا د ټولنې دي، فرهنګي ټولنې. موږ فرهنګي ټولنې نسو چلولی، نو سیاسي ټولنو خو تر اوسه ډېر وخت ورته اټکس. نو هلته چې کله موږ ځو جلسه یا مثلا کومه ورځ تجلیلوو د افغانستان د ازادۍ ورځ یا مثلا د فرهنګي ورځې تجلیلوو، هلته بغیر د یو څو محدودو ښځو نه نورې ښځې نه وي. دلته هم هغه فرهنګ شته، یا مثلا نارینه یې شته دي خپلې لورګانې یا خپلې مېرمنې ته یا اجازه نه ورکوي، یا زه نه پوهېږم څه به علت وي چې دوی نه حاضرېږي چې هلته ګډون وکړي. دا مهاجرین چې دلته نوي راځي، زه کله ګورم ما ډېری شاګردان دي چې نوي راځي، زه هغه مېرمنې ګورم چې ډېر زیات مشکلات لري. او دا فرانسونو کې فعالیتونه ډېر وسي او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دوی تر اوسه نه دي کولی، یعنې موږ ونسو کولی چې دا د خلکو اعتماد ترلاسه کړو. ډېری خلک چې دلته راځي مېرمنې مشکلات لري، ماشومان مشکلات لري، د کمیټې نوم ورته واخلي یا د ټولنې نوم ورته واخلي ترې نه ډارېږي. دوی فکر کوي چې ټولنې ته مې ښځه لاړله نو دا راته بدرا کوي، بیا به ساره مانو طلاق غواړي او مثلا جنجال کوي یا به څه کوي یا به څه کوي. دغه اعتماد تر اوسه موږ نه ده جلب کړی. او زه د ټولو کمیټو د مشرانو نه غواړم چې دغه اعتماد د خلکو ترمنځ باید دوی ټینګ کړي، دغه اعتماد باید خلک ولري، دا باور باید دوی ولري چې موږ کولی سو ډېر ښه اړخیز مرسته وکړو مېرمنو سره، ماشومانو سره، مخصوصا دا چې نوي راځي. سره د دې چې په افغانستان کې د نجونو مکتبونه بند دي او په ډېر یو بد حالت کې، تاسو په دې هکله باندې څه تاثر لرئ؟ واټک صاحب ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړله. دا لویه بدبختي ده د یو ملت، د یو مملکت چې نیمایي نفوس نظر نه ښکلی، یعنې د امارت اسلامي بیخي په یو 0.5% نفوس باندې یو خط ښکلی. نو زه نه پوهېږم چې دا به تر کله پورې دوام وکړي او دا دوی ته مشکل ساز ده. نر ښځه تعلیم تربیې ته ضرورت لري، نر ښځه ښوونې روزنې ته ضرورت لري. او دا په دې وخت، په دې عصر، په دې زمان کې زه فکر نه کوم چې په هېڅ مملکت کې دا تبعیض وسي چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، ښځې بې محرمه چېرته د تګ اجازه نه لري، ښځې مکتب ته نشي تللی، ښځې پوهنتونونو ته نشي تللی. او زه د امارت اسلامي نه د تاسو د میکروفون د لارې خواهش کوم چې نشه دې کې څه بدلون راولي. اکثرا مور پلرونه مهاجرت ته مجبور شوي دي د غمیزې له لاسه، ځکه دوی وایي چې افغانستان کې امنیت ده، نو په ځنګلونو کې خو هم امنیت ده. ځنګل ته لاړ شئ، یو غږ د چا نه اورئ، نه هلته ډز شته، نه ډوز شته، نه مرمۍ شته، نه بل شته، نه بل شته، نه مرګونه شته. نو دا چې دا رقم کوي دوی خلک، یعنې دوی په خپل لاس یا تنبیه کوي چې ووځئ له افغانستان. اکثرا د خپل اولادو، مخصوصا د لورګانو د درس لپاره مهاجرت ته غاړه ږدي. ما خپله په هغه وخت کې چې طالبان اوله دوره وه، که ماته وطن ډېر ګران دی، هېڅوک نه غواړي خپل وطن نه ووځي. دا د دوی پالیسي وه چې ما نسو کولی ته عملي کړم. کلونه موږ درس ویلی ده، اوس دلته مهاجراتو کې دربدره ګرځو. افغانستان کې تعلیم تربیه وه، اولین کس چې حاضرېده تللی وه زه وم. کلونه مې ښوونه روزنه ښوونکي تربیه کړي دي، ډېر ښه پوهېږم چې زده کوونکي سره څه طریقه، په کوم میتود باید درس ورکولی شي. کولی مې شو ډېر خلک د دې پوهې نه یا د درس یا د دې زده کړې نه چې ما کړې ده ګټه واخلي، مګر بدبختانه دوی زمینه نه برابروي، زمینه قید کړي. او دیکتاتوري حکومت په نړۍ کې نتیجه نه ده ورکړې، نو دوی به څه فکر وکړي چې دوی کولی شي په دې شکل دوام ورکړي. او بیا جالبه ده چې د اسلام اوس الحمدلله ټول مسلمانان یو، ټول تر دې حده پورې پوهېږو چې علم زده کړه په نرو ښځو فرض ده.
حدیثونه دي لیکولی شي چې دا خلکو ته په دې خبرو فریب نشي ورکولی، خلک نه غولېږي په دې خبرو، او هر څه چې زر کولی شي راتلونکی کال حمل میاشت نږدې ده چې هر څه زر کولی شي دوی وایي چې شرایط برابر کړو. موږ هم د هغه پخواني شرایطو طرفدار نه یو چې په مکتبو کې وضع دي چې زده کوونکي زده کوي، نور منفي خواو ته تلل، هغه هېڅوک هم نه غواړي، هغه هېڅ مور پلار نه غواړي. نو دوی لطفا د مکتبو دروازې دروازې کړي. ستاسو په نظر د یوې لوستې او د نالوستې مور فرق په څه کې دی؟ ته مې خبره ده چې ډېر فرق به وي اټک صاحب. اولین شی دا چې یو زده کړې مور کولی شي خپل ماشومانو سره په زده کړه کې کومک وکړي. بل دا چې اوس دنیا ټوله لنډه شوې ده او ډېر د انټرنیټ یا د کمپیوټر د لارې ډېر نور شیان زده کوي، اسلامي زده کړې زده کوي. موږ افغانستان ډېری ښځې ډېری مېرمنې لمونځ کوي مګر بیچارهګانې په معنا نه پوهېږي. حتی د مامور لمونځ کوي، د لمونځ په معنا نه پوهېږي چې څه معنا لري. چېرته د یو څه په معنا څوک پوه شي ووایي، چېرته لکه توتیوار بلبل غوندې ووایي. نو که چېرته د مامور زده کړه درلودله نو هغې به یو کتاب واس کړی و، حداقل د قرآن شریف د مخې یا به یې چا د لمونځ معنا خو به یې زده وه. ډېره زیاته مننه چې سره د دې چې ستا نن رسمي ورځ وه، شاګردان دې درلودل او د دې نه وروسته به ستا نور کارونه موږ ته وخت راکړ، د افغان ډیاسپورا سره مو لنډه مرکه وکړه، کره معلومات هم راکړه، کور مو ودان. ډېره مننه. مننه تاسو نه، تاسو هم خپل زحمتونه وبخښئ، الله دې اجر درکړي. ډیاسپورا ډېر ښې چارې کوي، مخصوصا کومکونه مرستې ما اورېدلي دي، زه ګورم د پښتنو سره تقریبا اوس انټرنیشنل ده، دا د افتخار ځای ده. تاسو نه مننه. د ما رسمي وخت و مګر ډېر ښه شو چې شاګردان ژوندي په ویډیو کې راسي او اکثرا خلک یې وګوري او تشویق شي. دا تشویقي بڼه هم لري چې وکولی شو لاسونه سره ورکړو د پښتو ژبې لپاره څه خدمت وکړو. نو دا به ډېر ناچیزه وي خو امیدوارم چې یو ځای ونیسي. ډېر غټ کار دی او تاسو ته دې خدای همت درکړي او ښې چارې سلامت اوسئ. مننه. کور ودان. سعی کنم چطور نشته میکنم از بالا میایم طرف پایین پس میرم بالا. خب دیگه چی داره یک دانه؟ خزان زمستان. زمستان. گفتیم چند ماست؟ 12 ماه. اینا الان فصل چند ماه میایه؟